چې دا چا مور او پلار ژوندي دي غنیمت یې وګڼئ، څومره خدمت چې کولی شي نو خدمت یې کوه. چرې مور او پلار ته ستغه خبره مه کوه، هسې نه اور در باندې ونه لګي. اور دې کونډ کې کنال پوره کې یوې کونډې ښځې دغسې زوی یې پنیاز لوی کړی و، نو یو ورځ هغه ظالم ولګېدو، مور یې وواله، بوډۍ مور یې وه، هغه جهانګیري ته لاړه، جهانګیري کې خور وه، خور ته یې وژړل چې زوی والي، ویې تا ته څوک وایي راځه مونږ کره اوسېږه. مور چې کله واله نو د هغې د خولې نه دا خیره ووته چې خدای دې چینجي د سر نه چې کمدنه توی کړه. درېیمه ورځ بیا دا مور بل خورۍ ته وایي چې بچی ورشه لیونی به څنګه یي؟ وی ماسي هغه خو ته والي او را تښتېدلي، بیا وی یاره خیر دی بچی مې دی. چې دی ورغه نو دروازه دننه بنده وه، ده تپوس وکړو یاره دا خو 3 ورځو راسې بنده ده. په دیوال واوړېدو نو مړ پروت و، باقاعده چینجي د ښکته د سر نه چې کمدنو هغه تویېدل. د مور او پلار دا باقاعده لګي. جریج ډېر لوی ولی الله، د تورات عالم، د کلي نه بهرې خاص یو ځای جوړ کړی و، هغې کې به تمامه ورځ عبادت کولو، د شپې به تلاوت او عبادت. یو ځل ورته مور راله، د لرې دی نه ورته آواز کوي یا جریج. جریج په نفلو باندې ولاړ دی، یاره دا نفل پوره کړمه. نو چې نفل یې پوره کړو مور یې بیا نه وه، یاره یو 2 رکعته نفل به نور وکړم. بیا مور راځي، بیا دی په نفل 3م ځل. نو مور یې غوسه شوه، وی جریجه خدای درته د زناکارو ښځو مخ وښیه، بس دومره یې وویله. دا ډېره سخته خیره ده، خدای درته د زناکارو ښځو مخ وښیه. قدرت وکول چې یو بدماشه ښځه په لاره تېرېده، بر او ښته چېرې دا کوټه د چا ده، چې ویې کتو یو سړی دی سور سپین عبادت کې، هغه سره ونښته چې ما سره مخ تور که، ما سره بدفعلي وکړه. دی خو لوی ولي و، اتق الله یا امت الله، او د خدای بندې د خدای نه ویرېږه. دا څه کوې؟ هغې ښځې وس وکړو، لیکن خدای دی بچ کړو. دا ښځه د هغه دی نه لاړه، هلته بهر یو شپون ګړې سرولې، هغه سره ونښته، مجبور یې هغه غریب مجبوره شوې، شرموم دی ګورې. هغه ورسره زنا وکړه، کال پسې بچی پیدا شو، خلکو راونیولو ویې واله چې تا خو واده نه دی کړی، دا بچی دې کوم دی نه راوړو. نو داسې اشاره ورته وې، دلته یو سړی و، هغه اشاره د جریج هغې کوټې طرف ته وه. خلک راله او د جریج کوټې ته یې ګینټۍ بیلچې ونیولې، درز غوبل دی. هغه بره نه ګوري، هلکه څه ته لږ راکوز شه، تا ته چل وښیو عبادت کې. هغه وی هلکه چل څه دی؟ راکوز شو نو ښې ووالو. وی ولې؟ وی ښځه در باندې دعوه کوي چې دلته یو سړي ما سره مخ تور کړی دی او د هغې اولاد شوی. ای ظالمانو هغه ښځه راولئ، که په ما یې لاس کېښو نو ما قتل کوي. د ما دا نه دی چې ما ووهي یا د ما مکان ولړوئ. خلکو ویل که خبره خو رښتیا ده، شابه یا ښځه راولئ. ښځه راوسته او غېږ کې وړوکی ماشوم بچی دی. جریج د هغې ماشوم په سر لاس کېښودو چې یا بابوس، ای بچیا بابوس هغې لغت کې بچي ته وایي. وایه پلار دې څوک دی؟ هغه وی د ما پلار پلانکی شپون دی. خلک د جریج په خپو پرېوتو چې مه خفه کېږه، مونږ غلط شوي یو، ځکه دې ښځې دې طرف ته اشاره کړې وه، ستا دا مکان به مونږ د دې نه عمده جوړ کړو، خفه کېږه مه. ځکه یې ته پته ولګېده چې ولي دی، د ماشوم په سر لاس دی، هغه د خپل پلار د دو ماشوم، هغه ته الله تعالی ګویایي ورکوي. وی نه دا ستاسو وجه نه ده، ما ته مکان مه جوړوئ. دا ما ته یو ځل مور خیره کړې وه، په نفلو ولاړو، مور راته آواز وکړو. بیا چې ما نفل وکړ نو مور مې نه وه، بیا مې یو 2 رکعته نفل کولو. بیا آخر کې زما د مور د خولې نه دا خیره وتې وه چې جریجه خدای درته د زناکارو مخ وښیه. دغې وجې نه مسله ده چې ته په نفلو ولاړې او مور درته آواز وکړو نفل مات کا. بی بی څه وی؟ حاضرې ما پلار درته آواز وکړو نفل مات کا، د نفلو قضا به وکړي. نمازیں جب قضا ہوں تب ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہو. منځ خو به بیا قضا وکړي، لازم النفل بالشروع، لیکن د مور او د پلار د هغې اړه چې کوم وته دی د هغې علاج به څه کوې. نو مسله ده چې نفل مونځ کوې او پلار یا مور درته آواز وکړو نفل په ځای پرېږده، د هغې قضا شته دی، قضا به یې راړې. لیکن د مور او پلار د اړه نه چې کوم وځي د هغې بیا الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو چې
چې د چا خاص کر والدین ژوندي دي ادب او احترام نصیب کړي.